د ارغسان ولسوالۍ د پای کاریز د کلي چک ډیم سروې وسوه. مسؤلین وایي چې د یاد چک ډیم د جوړولو څخه یې موخه د باران سیلابي اوبه مهارول او ترڅنګ یې د همدې مهار اوبو په واسطه د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې رالوړول دي. د کندهار د ارغنداب رود سیندیزې حوزې د رئیس ملا سید محمد شرافت په ځانګړې لارښوونه د دغه ریاست د تخنیکي هیئت له لوري د کندهار د ارغسان ولسوالۍ اړوند د پای کاریز کلي د چک ډیم سروې د بیا جوړېدو په موخه ترسره سوه. د مسؤلینو په وینا یاد چک ډیم د سیمې د خلکو له لوري په سیمه ییز ډول تخنیکي چارو پرته 2 ځله تړل شوی، خو د تیرو ورښتونو له امله تخریب او له منځه چې له بیا جوړېدو سره سم به د سیلابونو د اوبو د کنټرول او هم به په یاده سیمه کې تر مځکې لاندې اوبه ذخیره سي. نوموړی زیاتوي د دوی اداره په ولسوالیو کې د چک ډیمونو د جوړولو لپاره پوره هڅې کوي او هڅه دا ده چې د کندهار په هر ولسوالۍ کې د اړتیا پر اساس د باراني اوبو د مهار لپاره چک ډیمونه جوړ کړي چې د اوبو په مهار کولو سره به په سیمه کې د سیلابونو راوتلو مخه نیولې وي، خلک به د سیلابونو له خطرونو ژغورلي وي او هم د چک ډیمونو په واسطه تر مځکې لاندې اوبو سطحه رالوړه کړي. د یادولو ده چې د اسلامي امارت د مشرتابه د ځانګړي حکم او پیرزوینې پر اساس اوس مهال د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د یوه چک ډیم د جوړېدو سروېګانې او یا هم په یو شمېر هغو کې د جوړېدو کارونه پیل شوي چې په جوړېدو سره به د باران ډېرې اوبه مهار سي او هم به د هغو ولسوالیو او سیمو د مځکې لاندې اوبه سطحه رالوړه سي.